الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. طول محترم حاضرين، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول به د صحت په جامو کې یاست. د خوښۍ ورځ ده چې یو ځل بیا په افغانستان کې د صحي خدماتو او امکاناتو د پراخولو په برخه کې د درمل جوړولو د یوې نوې فابریکې د افتتاح په مراسمو کې ګډون کوم. دا ټولو ته جوته ده چې د صحت سکتور یو له ډېرو مهمو سکتورونو څخه ګڼل کېږي. درمل مستقیما د انسانانو د صحت سره اړیکه لري. با کیفیته درمل له صحي اړخه د سالم انساني ټولنې ضمانت کوي، او بې کیفیته درمل د صحت لپاره زهر دي چې تولید یې د انسانانو د ژوند سره لوبې او جفا او له شرعي اړخه یو ناروا عمل دی چې تولید یې ځکه خو له کمیت مخکې کیفیت ته پاملرنه کول انتهایی ضروري ده. امیدوار یم چې د درملو د تولید دا فابریکه به نه یوازې د هېواد د اوسېدونکو د صحي وضعیت او د ژوند په بهبود کې اغېزمنه ثابته شي، بلکې د هېواد اقتصادي ودې سره به هم لازمه مرسته وکړي. بیکاري به په نسبي توګه راکمه کړي، تولیدات په زیات شي او د نورو هېوادونو د درملو په وارداتو باندې به اتکا راکمه شي. د نوموړې فابریکې د فعالیتونو په پیل سره به د هېواد اوسېدونکي د اړتیا وړ مهمو درملو ته لاسرسی پیدا کړي، او د درملو په برخه کې به شته اړتیا تر یو حده له داخلي تولید څخه تامین شي. دا به نه یوازې د درملو په برخه کې وارداتي مصارف راکم کړي، بلکې د هېواد د درملو امنیت سره به هم مرسته وکړي. د درملو جوړونې د یادې فابریکې په واسطه به سلګونه مستقیم او غیر مستقیم کاري فرصتونه رامنځته شي. د بیکارۍ کچه به په نسبي توګه راټیټه شي او د ټولنیزې نسبي رفاه به په برخه کې به مرسته وکړي. د فابریکې له څښتن څخه په جدیت غوښتنه کوم چې د نړیوالو معیارونو په نظر کې نیولو سره با کیفیته درمل تولید کړي او د هېواد عیني اړتیاوې په نظر کې ونیسي. زه امید لرم چې د داخلي تقاضا د پوره کولو څخه وروسته به نوموړې فابریکه خپل تولیدات نورو هېوادونو ته هم په مسلسله توګه صادر کړي. لله الحمد، وطن کې مو امن دی. اداري فساد ټیټې درجې ته راښکته شوی. د هر ډول لویو متوسطو او کوچنیو پانګونو لپاره لازمه زمینه مساعده ده. د تل په څېر یو ځل بیا د هېواد په ټولو تجارانو او پانګوالو غږ کوم چې په خپل ګران وطن کې پانګونه وکړي، او په دې سره به مو له یوې خوا خپل مشروع کاروبار پیل کړی وي، او له بلې خوا به مو د هېواد اقتصادي ودې سره اړینه مرسته کړې وي. د فابریکې له محترمو مسؤلینو څخه غواړم چې د صحت په برخه کې دغه ملي مسؤلیت په سمه توګه سرته ورسوي، او د افغانستان د اسلامي امارت په استازیتوب ډاډ ورکوم چې د اړتیا پر وخت به هر ډول همکاري ورسره کوو. په پای کې د روغتیا وزارت له مشرتابه مسؤلینو او نورو ټولو دخیلو اړخونو څخه مننه کوم چې د درملو د تولید د یادې فابریکې د جوړولو په برخه کې لازمه همکاري کړې ده. د دغې فابریکې مسؤلینو او ټولو افغانانو ته د درملو د تولید په برخه کې د دغه مهم ګام ډیره مبارکي وایم.
محترمو بعضو تجارانو وړونو یا صنعتکارانو دلته څه خبرو ته اشاره وکړل. دا زموږ مسؤلیت دی یقینا که زموږ کم مالونه نورو هیوادو ته صادریږي او یا د نورو هیوادو څخه راواردیږي، دا بالمثل تعامل موږ کوم وخت چې د هغو سره ملاقات ولرو یا موږ واسو یا دوی راسو، دا بحث موږ د هغو سره کوو، د هغه شم پرېښي نه دي. خو ستاسو ته مو هم دا هیله ده، تجارت دا معنا نه چې ته د زمانه په ګټه اخته یې، کله کله به خامخا څه نه څه تاوان هم پکښې کوي. د دوا د بې کیفیتي راوړل و افغانستان ته، تاسې فکر وکړئ، دا د ښار د کوڅو خلک دا کار کوي یا په بازارو په نورو ځایو کې چې عام خلک دا کار کوي، د هغه تجاران دي چې دا کار کوي. نو ستاسو څه مو دا یو خواهش دی، کم تجاران وړونه چې په دغه کاروبار کې لاس لري، چې دا د افغانانو دپاره یو زهر دی، د دغه څه بالا اجتناب وکړي. دا خپل ځورېدلی او دا خپل مظلوم فقیر ولس ته باید یو داسې تداوي راوړاندې کړي چې هغه ښه په وشي، نه دا چې هغه خپل ژوند په وبایلي. نو محترمو تجارانو صنعتکارانو څخه مو دا هیله ده چې کوم څوک په دغه باب د چا سره تعلق رابطه لري، هغه ته د ښو توصیه وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.